په قبایلي سیمو کې د ټیکس معافیتونو د نه غځولو پریکړه له جولای څخه د عادي ټیکس نظام د پیل کېدو امکان. د راتلونکي مالي کال په فدرالي بجټ کې د قبایلي ضلعو او ملاکنډ ډیویژن لپاره د ټیکس په برخه کې ورکړل شوي امتیازات د پای ته رسولو او په پخوانۍ فاټا او پاټا سیمو کې د ټیکس نظام د بشپړه بدلون امکان چرګونډه شوی دی. سرچینې وایي چې حکومت پریکړه کړې چې پخوانۍ قبایلي سیمو ته ورکړل شوي بېلابېل ټیکس معافیتونو به نور ونه غځوي. د دې پریکړې له مخې د جون تر درس وروسته د انکم ټیکس او د هولډینګ ټیکس معافیتونو پای ته رسیدل شوي او تمه ده چې د جولای له لومړۍ نیټې څخه به په دغو سیمو کې پرې اوسېدونکي او سوداګریزو ادارو ته هیواد عادي ټیکس قوانین پیل شي. د سرچینو په وینا د پاکستان او د انټرنیشنل مانیټري فنډ IMF ترمنځ په روانو خبرو اترو کې هم د ټیکس د ایرا پراخولو او د بېلابېلو معافیتونو کمولو مطرح شوی دی. حکومت د راتلونکو بجټ له لارې د شاوخوا 10 اربه روپۍ اضافي عوایدو ترلاسه کولو په ټګلارۍ غور کوي. د پلان له مخې په پخوانۍ فاټا او پاټا سیمو کې د سیلز ټیکس په تدریجي ډول د زیاتولو وړاندیز هم تر غور لاندې دی. د دې وړاندیز له مخې په پرزناتي واحدتونو سیلز ټیکس کچه له 10 سلنې څخه تر 12 سلنې ته لوړ شي او پر صنعتي خامو موادو هم تر 12 سلنې سیلز ټیکس د لګولو امکان شته. سرچینې زیاتوي چې د هولډینګ ټیکس معافیت به هم د جون تر درس وروسته پای ته ورسیږي. همدارنګه په قبایلي سیمو کې د برېښنا پر عرض څخه موجود د سیلز ټیکس معافیت او په محلي کچه تلېدو شوو ټوکو ته ورکړل شوي. اسانتیاوې به هم یوازې د جون تر درس مئی پورې او دوام لري او له هغې وروسته به په دغو برخو کې هم د عادي ټیکس نظام د پیل کېدو امکان وي.